بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو، زه زمرد بونری د خیبر میډل ایسټ د یو نوي پروګرام مخکې تاسو کتو او په هغې کې مختلف ډاکټران به موږ راغوښتل. پروګرام دارو درمل. نن موږ یو ځل بیا دارو درمل د پروګرام دا سلسله شروع کړله په دې غرض باندې چې زموږ ډېرو کتونکو، زموږ ډېرو مسافر ورونو، زموږ په ملک کې زموږ پښتنو ورونو، ډېرو فیملیز موږ ته دا وایي چې دارو درمل ډېر ښه معلوماتي پروګرام و، نو هغه عرضي طور موږ یو 2 میاشتو دپاره بند کړی و. نن یو ځل بیا آغاز وشو دارو درمل پروګرام د خپلو کتونکو د هغوی په فرمایش باندې چې ډېرو خلکو موږ ته وایي چې دا داسې پروګرام و چې موږ به ته ډېر معلومات ترلاسه کول. نو کتونکو، دارو درمل به نن په دې ورځ باندې به په هر هفته په دې ورځ باندې به د دوبۍ په ټایم د 7 نه د 8 پورې، د پاکستان ټایم به د 8 نه د 9 پورې، همدغه شان د افغانستان ټایم چې هغه به تاسو ته پته چې پاکستان کې 8 بجې، نو د افغانستان به تاسو ته پته او د ګلف. نو انشاءالله دا به تاسو ګورئ. کتونکو، نن د پروګرام په لومبنۍ برخه کې موږ ډاکټر سید عیسی اخونزاده صاحب ته بلنه ورکړې ده. دوی په اجمان کې انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان هلته کې دوی ډیوټي کوي. موږ بلنه ورکړې ده چې دوی زموږ کتونکو ته د مختلفو مرضونو حوالې سره معلومات ورکوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته بخیر راغلی. بخیر راغلی جي. مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. مننه د خیبر ای ټي وي میډل ایسټ ټي وي نه چې ما ته بلنه راکړه او د دې د لارې نه زه خپلو کتونکو ته خپل طبي معلومات ورکړم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. او زما خیال دی چې زه دا کم ډاکټر صاحب چې چېرته ډیوټي کوي، نو زه وایم چې د هسپتال د ایډرس هم تاسو ته وایم، ځکه که ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورئ او بیا تاسو تلل غواړئ د دې هاسپټل ته، نو ډاکټر صاحب چې دی ډاکټر سید عیسی اخونزاده صاحب دی په انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان کې، او دی ته نعیمیه وایي که نه؟ نعیمیه. نو هلته دی دا کوي. او شیخ جابر الصبا کویت سټریټ النعیمیه اجمان، دا هلته کې د دی د هاسپټل دی. او انشاءالله هلته تاسو تللی هم شئ. د پروګرام دوران کې د دې یو کمرشل هم راځي، په هغې کې نمبر هم ورکوي، په هغې باندې تاسو کال هم کولی شئ د اپوینټمنټ دپاره. او په انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان کې د ډاکټر صاحب نه علاوه نور هم ډېر ډاکټران دي چې هغه تاسو تللی شئ. او ما فرسټ ټایم دا هم اورېدلی دي چې هغه کم دغه چې کې کپونه چې دغه حجامه هغه هم هلته کېږي که را. نو د پښتنو دپاره خو دا خوشحالۍ خبره چې ډاکټر صاحب پښتون دی او موږ په خپله ژبه کې خپل چې کوم زموږ تکلیف وي هغه ورته ویلی شو او دی به علاج کوي. نو ډاکټر صاحب، زه وایم چې د ټولو نه اول دا زه پوښتنه وکړم چې کوم بلډ پریشر چې دی که نه، د دې مطلب دا دی خلکو ته ډېر زیات د های بلډ پریشر او دا دلته کې په دې یو ای کې په دې مسافرۍ کې، خو خیر یو د وطن هم لري، د بچو هم لري که نه. لږ راته په دې ووایه چې دا وجه څه ده چې دلته ډېرو خلکو ته بلډ پریشر چې هغه یو های بلډ پریشر یې ورته چې دا د خوراک څه دغه یې که اکسرسایز نه کوي، لږ په دې رڼا واچوي. بلډ پریشر د هر انسان وي، لکه څنګه چې د انسان پلس وي، د څنګه چې د انسان د زړه ضربان وي، وزن و قامت وي، داسې بلډ پریشر هم وي. جی. خو کله چې بلډ پریشر د نارمل حالت نه جګ شي، دغه حالت د های بلډ پریشر یا په طبي اصطلاح کې هایپرټنشن وایي. های بلډ پریشر یا هایپرټنشن دا ډېر یو کمان یا یو معمول مرض دی. ډېر زیات خلک پې اخته دي او دا لازمه ده چې زموږ کتونکي په دې باندې پوه شي چې دا ډېر یو خطرناک مرض ثابتېدی شي. که چېرته بلډ پریشر د اوږدې مودې دپاره لوړ پاتې شي، نو کېدای شي دغه مریضانو ته د زړه تکلیف پیدا شي، د سترګو تکلیف پیدا شي، د ګردو تکلیف پیدا شي. نو په دې خاطر باندې مریضانو ته پکار ده که چېرته یې بلډ پریشر های چې بلډ پریشر سیریس جدي وګڼي او د هغې د ټریټمنټ دپاره چې کوم دی ډاکټر ته ورشي. مطلب داسې ایزي دي نه اخلي چې یاره دا زه بلډ پریشر دی. بالکل ځکه تاسو چې زړه بالکل بلډ پریشر چې دی کمپلیکیشن ورکوي او دغه کمپلیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې مریضانو ته پکار ده چې خپل بلډ پریشر ریګولر چیک کړي او د ډاکټر سره لیدنه وکړي. ډاکټر صاحب، د دې اصل کې دا وجه څه د څه نه دغه کېږي، لکه داسې
خوراک کې څه بې احتیاطي وکړي که نه څه اکسرسایز نه کوي یا څه وجې شروع کېږي د څه نه ده؟ بلډ پریشر په 90% کیسز کې د هغې کومه وجه معلومه نه وي. البته ریسک فیکټرز شته ورته، یعنې که چېرته د یو کس عمر د 40 کالو نه جګېږي ډېر چانسز شته چې دوی های بلډ پریشر یا هایپرټینشن پیدا کړي، یا هغه کسان چې هغوی ډېر اوبیز دي یعنې چاق دي، فیټ دي، په هغوی کې د هایپرټینشن د پیدا کېدو چانسز ډېر زیات دي. هغه کسان چې هغوی الکول څکي هغوی کې د هایپرټینشن د پیدا کېدو چانسز ډېر دي. هغه خلک چې هغوی سیډنټري لایف سټایل لري یعنې ډېر نه ګرځي، ټوله ورځ په کرسۍ باندې ناست دي، لکه افسران شو په دفترونو کې یا ډرایوران شو، دوی ټوله ورځ په کرسۍ ناست دي او چې کله کور ته لاړ شي نو ډوډۍ وخوري او ویده شي، دوی فزیکل اکټیویټي نه کوي، نو په دوی کې هم د های بلډ پریشر د پیدا کېدو چانسز ډېر زیات دي. بل هغه خلک چې هغوی ډېره مالګه استعمالوي، بعضې خلک دی هغوی مالګه ډېره استعمالوي، په هندوانه باندې مالګه اچوي، په انګورو باندې مالګه اچوي، په شربت کې مالګه ملاوي، نو د مالګې ډېر خوراک هم کولی شي چې بلډ پریشر های کړي. بله مهمه خبره دا ده د خوراک په لحاظ باندې هغه خوراکونه چې هغه غوړ دي، هغه خوراکونه چې هغه کاربوهایډریټ ډېر لري، که څوک دا ډېر استعمالوي د دې امکان زیات دی چې دوی بلډ پریشر پیدا کړي. د خوراک په لحاظ باندې یو مهمه خبره دام ده هغه کسان چې هغوی ډېر فروټ او سبزي استعمالوي ویجیټیبل، په دوی کې بیا د بلډ پریشر د پیدا کېدو چانسز نشته، ډېر کم دي او بالکل کم دي. ډېره ښایسته په باقي پاتې 10% کې 90% ما ویلی چې په دې کې کاز معلوم نه دی خو ریسک فیکټر شته. 90% کې کیسز کې داسې وي چې په وجود کې یو بل مرض موجود وي، د هغې د وجې نه د پیشنټ بلډ پریشر های کېږي. دا بلډ پریشر چې دی دا په خپله که مرض نه وي، دغه موجوده مرض یو نښی. داسې امراض شته چې په هغې کې بلډ پریشر های کېږي، اکثرا هارمونل امراض دي، لکه فیوکروموسایتوما یو مرض دی، کوشنګ سینډروم یو مرض دی. هغه مریضان چې هغوی جاغور لري، جاغور زیات هارمونز جوړوي، هغوی بلډ پریشر های کېږي. نو دغسې بلډ پریشر ته بیا سیکنډري هایپرټینشن وایي. ډاکټر صاحب لږ مخکې به پرې خبره کوو خو وخت شوی دی د دمې، نو ما ته دغه راکوي چېرې بریک له به ځو، د بریک وخت شوی دی. مینهوالو ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناست دی او د دوی دا خوندورې خبرې تاسو اورئ، معلومات پتې اخلئ، خو وخت شوی دی زموږ سره د یو دمې له ځو، موږ سره اوسئ، ډېر زر واپس راځو. مینهوالو یو ځل بیا هرکلی ویم د یو لنډ شان دمې نه وروستو تاسو ګورئ پروګرام دارو درمل د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناست دی او زموږ نن موضوع چې د هغه د بلډ پریشر سره چې بلډ پریشر وجوهات صحیح او څنګه راځي، خوراک کم یو کول پکار دي، څنګه خوراک کول پکار دي چې هغه کنټرول یا کم خوراک دی چې هغې سره بلډ پریشر زیاتېږي، په دې ټولو باندې خبرې کېږي. خو زه به دا اوس وایم چې کلاسیفیکیشن آف هایپرټینشن یعنې لیول زموږ پښتو ژبه کې به زه وایم چې زموږ خلکو ته دا پاتې چې کم لیول چې دی هغه ډېر خطرناک دی او کم خطرناک نه دی، لاندې چې سسټالیک ډسټالیک یا تاسو په پښتو ژبه کې به زموږ کتونکو ته ووایي چې یاره د دې کم دغه چې خطرناک دي، ځکه زموږ خلک ډېر ایزي واخلي، دومره پروا نه ساتي، او دا به م راته ووایي چې کله ناکله دا چې کول پکار دي او که نه. بلډ پریشر کله چې د 120/80 نه کمي په یو نارمل ایډلټ کې، نو دغه حالت ته موږ وایو نارمو ټینشن یا دغه کس په نارموټینسیو سټیټ کې دی. 120/80 کله چې بلډ پریشر د 120 نه جګېږي سیسټالیک او 139 پورې، ډایسټالیک د 80 نه جګېږي د 89 پورې. دغه پیشنټ د نارموټینسیو سټیټ نه یو بل سټیټ ته داخليږي چې هغې ته وایي پری هایپرټینسیو سټیټ.
پری هایپرټنسیو سټیټ کې چې هر مریض یي نو هغه ته موږ وایو چې ډېر امکان شته چې په راتلونکي څو کالو کې تاسې هایپرټنشن مریض شئ. نو په دې خاطر باندې تاسې احتیاط کوئ. کوم چې لایف سټایل موډیفیکیشن دي، بیهیویرل چینجز دي، هغه موږ پیشنټ ته توصیه کوو، خو دوایي ورته نه ورکوو ځکه چې دوی تر اوسه پورې هایپرټنسیو سټیټ ته نه دي داخل شوي. بل یو پیشنټ دی د هغه بلډ پریشر د 140 نه جګ دی، سیسټالیک او ډایسټالیک یې د 90 نه جګ دی، خو د 159 یعنی 160 ته نه دی رسېدلی یا 100 ته ډایسټالیک نه دی رسېدلی. دغه پیشنټ چې دي دا په سټیج 1 هایپرټنشن کې دي، دوی په هایپرټنشن کې دي خو دې بلډ پریشر ته سټیج 1 هایپرټنشن وایي. دغه مریضان هم باید لایف سټایل موډیفیکیشن وکړي او هم باید د دوی په ذریعه باندې ټریټ شي. یعنی موږ په پښتو کې دا وایو، پښتو ژبه کې چې خپل ژوند چې دی هغه طریقه کار دی لږ بدل کړي چې په کم دغه دی روان دي. بالکل. زه به بیا په لایف سټایل موډیفیکیشن باندې په ساده ژبه کې بیا په خپل وخت باندې خپلو مریضانو ته معلومات ورکم. جی خو برحال دا به ډاکټر سے مقصد دا دی چې تاسو لایف سټایل چینج کې هغه مقصد دا دی چې لږ تاسو مطلب خوراک کوئ راضي وده کېږئ نو چینج دا کوي چې لږ ایکسرسایز کوئ. بالکل چې د پری هایپرټنسیو سټیټ نه تاسو هایپرټنسیو سټیټ ته داخل نشئ. بل سټیج د هایپرټنشن سټیج 2 هایپرټنشن دی چې په هغې کې بلډ پریشر د 160 نه های کېږي هرې درجې ته چې ورسېد، یا ډایسټالیک بی پی د 100 نه های کېږي. دغه مریضان دوی ته هم دوایي ورکول کېږي، اکثرا د یوې نه زیاته دوایي د بلډ پریشر دوی لپاره ضرور ده او د دوایي سره سره ورته لایف سټایل موډیفیکیشن یا بیهیویرل چینجز هم توصیه کېږي. بل کټیګري خلک دی بونیري صاحب چې د هغوی بلډ پریشر د 160 نه جګېږي، سیسټالیک ډیسټالیک یې د 100 نه جګېږي، ورسره مریض انسټیبل یعنی بلډ پریشر هم های دی او مریض ته چیسټ پین دی یا ورته شدید د سر درد دی یا کنفیوژن دی، نو بیا داسې حالت ته هایپرټنسیو ایمرجنسي وایي. په لومبیو دوه حالاتو کې مریض بلډ پریشر جګ دی خو مریض سټیبل دی، مریض ته کوم شکایت نشته. په دریم په هایپرټنسیو ایمرجنسي حالت کې بلډ پریشر د 160 نه جګ دی، ډایسټالیک د 100 نه جګ دی، خو مریض په تکلیف کې دی، یعنی یا ورته چیسټ پین دی یا کنفیوژن دی یا ورته هارت اٹیک شوی یا سټروک شوی، دغسې حالت ته هایپرټنسیو ایمرجنسي وایي. دغه مریضان باید اډمیټ شي په هاسپټل کې یا په ایمرجنسي روم کې دوی د منیټرینګ لاندې ونیول شي تر څو چې د دوی بلډ پریشر هغه بیز لاین ته راشي او د هغې نه وروسته په حالت په کتلو سره هغوی رخصت کېږي او بیا په کور کې خپل د بلډ پریشر دوایانو ته او ټریټمنټ ته ادامه ورکوي. ډېر ښه، دا ډېرې مهمې خبرې نن تاسو وکړلې او کازز باندې موږ دا وکړو. ریسک فیکټرز چې دی هایپرټنشن لکه یو خو په دې تاسو خبره وم کړله چې ریسک لکه خطرات خو یې ډېرې که نه، خو زمونږ ډېر خلک زه به زیات زمونږ وروڼه چې دي پښتانه وروڼه موږ دومره پروا یې نه ساتو. بل ډاکټر صاحب موږ چک کوم نه چې یاره کم از کم چاته داسې تکلیف وي نو پکار چې یو هفته کې یو ځل لازم دا چک کولی که نه، نو په دې به څه وایي چې یاره لکه دی دومره ایزي اخلي چې چک کوي نه، یا په سر باندې سبوجي غوسه کوي یا کوي، نو څه وایي چې یاره که ډېر زیات تکلیف نه وي خو چې دی ته پته چې زما بلډ پریشر لږ جګېږي نو پکار دا چې چک کوي نو داسې ښه ده که نه داسې. بالکل بالکل. د چا چې بلډ پریشر وي هغوی ته پکار ده چې په لومبي ځل باندې کله چې د دوی بلډ پریشر ډایګنوز شي او دته د ډاکټر د خوا نه ټریټمنټ ورکړل شي، بیا دوی ته پکار ده چې دا ټریټمنټ په ځان باندې تطبیق کړي او په اوله میاشت کې یو میاشت بعد ډاکټر ته ورشي. ډاکټر به د هغه بلډ پریشر وګوري، ډاکټر به د نور پوښتنې وکړي چې تا دوایي استعمال کړې ده، تا ته خو د دوایي څه سایډ افیکټ نه و، نور کوم د مریض نه به دا اطمینان ترلاسه کړي چې دا د خپل ټریټمنټ سره دا صحیح روان دی. د هغې نه وروستو که چېرته بلډ پریشر نارمل و نو بیا بلډ پریشر مریض ته
دریو میاشتو کې یو ځل خپل ډاکټر ته ورتګ پکار دی د کم نه چې د علاج جاری چې کم نه چې د علاج جاری ساتي. که چېرته بلډ پریشر سټیبل و نو هر دریو میاشتو کې چې یو ځل دا خپل ډاکټر ته ورځي او هغه سره ګوري او هغه ډاکټر دا مریض ایویلویټ کوي د ټریټمنټ افیکټس ایویلویټ کوي د بلډ پریشر فالو کوي چې کوم طرف ته روان دی نو دا کفایت کوي. د دې نه علاوه بلډ پریشر کتلی شي په کور کې هم کتلی شي په کلینیک کې هم کتلی شي خو خپل ډاکټر ته که ورځي نو لږ تر لږه ابه ډېر ښي په دریو میاشتو کې یو ځل کله چې بلډ پریشر سټیبل شو په دریو میاشتو کې یو ځل ډاکټر ته خپل ډاکټر ته ورتګ پکار دی. که سټیبل نه وي بلډ پریشر اوس هم جګ دی مریض خپله دوایي مخلي مریض خپل کم ټریټمنټ چې د ډاکټر د خوا نه ورته ورکړل شوی دی هغه په ځان باندې تطبیق کوي خو بیا هم بلډ پریشر های دی نو په دغه وخت کې بیا مریض ته پکار ده چې څو ځل ډاکټر ته ورشي دریو میاشتو ته نه منتظر کیږي. کله چې سټیبل شو بیا درې میاشتې کفایت کوي. ډېر ښه مینوالو وخت شوی دی د بریک د میل زو پروګرام تاسو ګورئ دارو درمل د خیبر منډلیس ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه د بریک نه بعد بیا ستاسو سره میلاویږو. مینوالو یو ځل بیا هرکلی ویمه پروګرام تاسو ګورئ دارو درمل د خیبر منډلیس ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی. ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناست دی او ډاکټر صاحب په اجمان کې انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان دی هلته ډیوټي کوي او تاسو که تلل غواړئ هلته تللی شئ. شیخ جابر الصبا کویت سټریټ النعیم یا اجمان نعیم یا اجمان کې د دې کلینیک دی او ډاکټر صاحب نه علاوه نور هم هلته ډېر ډاکټران چې دي هغه هلته ډیوټي کوي خو چونکې ډاکټر صاحب چې دی زموږ پښتون ورور دی نو موږ ورته خپل تکلیف چې دی هغه ورته ویلی شو او دی د پښتنو بیا د نورو دغه نه ډېر زیات خیال ساتي نو تاسو تللی شئ نعیمیا ته او انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان ته. ډاکټر صاحب یو کال دی ګورو چې څوک دی ټلیفون کال راغلی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه وړو مو څنګه ښې جوړې جی څنګه دی څوک خبرې کوئ جی؟ زه ګل منشا خبرې کوم سعودیان. ګل بادشاه د سعودي عربیا نه؟ جی جی ښه ګل بادشاه صاحب څه پوښتنه کول غواړئ؟ ډاکټر صاحب زموږ سره ناست دی. یاره ډاکټر صاحب موجود دا سوال دی دا کله چې ساړه موسم شروع شي دا ما دا پښې ګوتې نه دي د خپو ګوتې او دا سوځي دا ګوتو منځونه خرابېږي او ګوتې مې سوځي. اول خو راته ګل بادشاه صاحب دا ووایه چې ستاسو عمر څومره دی؟ عمر 50 کاله. 50 کاله جی. او څه شوګر بلډ پریشر دا خو نشته که نه؟ نه 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 دا داسې نه نشته دا برابر دی انشاءالله. برابر دی. ډیوټي څه کوئ؟ ډیوټي په دا سیمټو مزدوري کوم. مزدوري کوئ؟ او ستاسو د خپو دا ګوتې چې دي دا سوځي؟ سوځي هو. نو څه پوښتنه ترې کوئ که نه ټیک پوره دی دا جواب دی وایي چې ګل بادشاه د سعودي عربیا نه یې کال کړی 50 کاله عمر دی او وزن دی څومره دی؟ وزن 80 کیلو. 80 کیلو دی. نو زما خیال دی چې وزن او عمر حساب خو برابر دي نو جواب به ورکوئ که څه پوښتنې ته وکړو نوره؟ جواب به ورکړم. ښه نو ګل بادشاه صاحب تاسو پروګرام ګورئ او تاسو ته ډاکټر صاحب جواب درکوي. ښه د دې علاج خو تاسو نه دی کړی که نه؟ نه نه جی علاج مې نه دی کړی نه. او دا مطلب په کم وخت کې زیات دا خپې سوځي دا ګوتې؟ دا بس اکثر د شپې سوځي شپې د ورځې ټیک وي. او چې یخې شي نو سوځي که نه؟ بس یخې شي بیا سوځي. چې موسم دغه دی چې یخې شي نو سوځي؟ سوځي. زه بس ګوره ټلویزیون ګوره ډاکټر صاحب جواب درکوي. ښه نو زه به پوښتنه کوم خدای نه وړاندې چې د دغه 50 کاله عمر دی 80 کیلو د وزن دی او وایي چې د خپو ګوتې مې سوځي چې یخې شي که نه؟ دا یو معمول حالت دی دې ته پریفرل نیوراپتي وایي زمونږ په طبي اصطلاح کې او دا اکثره په ډایبیټک مریضانو کې د چا چې شوګر وي هغوی کې پیدا کیږي. یو بل حالت دی چې په هغې کې وایټامین B12 د دې ډیفیشنسي نو هم دغه مرض پیدا کیږي. نو دغه پیشنټ دغه مریض ته زما دا توصیه ده چې دا یو ځل ډاکټر ته ورشي نو ډاکټر به پوره چیک اپ وکړي. ډاکټر به ورته بلډ ټیسټ ورکړي نو په هغې کې به د شوګر هم معلوم شي
او که د وایټامین بی 12 ډیفیشنسي دا به معلومه شي. که چیرته دغه دوه تکلیفه د ده نو دا دوه تکلیفه به د علاج کی د ده به تکلیف ښه شي. ځکه چې علاج یې اسانه دی خو د دې وجه معلومول پکار دي، ټیسټونه پکار دي بالکل چې دا د څه نه دی. نو کېدای شي د خو ویل چې زما شوګر نشته خو زه په دې مطمئن نه یم چې چیک کړی دی نه دی چیک کړی یا ډاکټر ته ورغلی دی که نه. دا که یو ډاکټر ته ورشي او د خپل حال ورته ووایي انشاءالله چې بیا ډاکټر پوهېږي چې څنګه مخکې لاړ شي. نو ګل بادشاه صاحب تاسو ډاکټر صاحب خبره واورېده چې تاسو خپل ټیسټونه وکئ، تاسو نه به وینه والي، ستاسو مکمل ټیسټونه به وکړي او به ګوري چې ستاسو شوګر شته دی که نشته، بلډ پریشر به هم چک کړي، شوګر به هم چک کړي او د دې سره سره ستاسو وایټامین بی 12 چې وي بی 12 که نه وایټامین بی 12 دا به ستاسو هم چک کړي. نو پته به ولګي ټیسټونه وکړئ. یو بل کال دی زموږ سره ګوري چې څوک دی. هلو جمروز صاحب جی سمي دا آواز سلو دی ډېر درنه. څوک خبرې کوي جی؟ جی زه زبیر خبره کوم د ابوظبي بدزاید نه. ابوظبي بدزاید نه. محمد زبیر؟ جی محمد زبیر. جی محمد زبیر صاحب څه پوښتنه ډاکټر صاحب نه کول غواړئ جی؟ جی مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو چې زما یو چاچا دی که نه، هغه عمر تقریبا 65 سال دی. 15 سال 65 جی جی. هغه لکه مخکې تقریبا 10-5-6 سال مخکې لکه اغزان ښه په تېر شوي دي که نه، خو اوس چې د څو ورځې یخني غوندې سټارټ شو هغه لکه اوس بلډ پریشر مسله ده، بلډ پریشر یې های کېږي او شوګر یې لو کېږي. بلډ پریشر یې های کېږي او شوګر یې لو کېږي. اوس دغې چې موږ ته ډاکټر څه مشوره راکړي. او عمر تاسو 15 کاله وي که نه؟ 15 او تقریبا داسې 5 سال مخکې غذانو بیماري په تېره شوې ده. وزن څومره تاسو؟ وزن یې تقریبا دغه 70 کیجو به وي. 70 جی. ښه څه پوښتنه کوئ که جواب ورکوئ؟ دا بلډ پریشر او شوګر دا تاسو چیک کړی دی د ډایګنوز شوی دی؟ تاسو بلډ پریشر او شوګر دا ټیسټونه کړي دي او که نه څه وایي؟ او چې دا مو کړي دي پرون مو کړي دي په څو کې چلیږي؟ لکه بلډ پریشر چې کوم 160 ته ختلی و او شوګر لو شوی و. بلډ پریشر 160 ته او لاندې څومره و؟ نیکل لاندې څومره و؟ شوګر څومره لاندې؟ شوګر 90 ته راغلی و. شوګر 90 ته راکوز شوی و. جی. نو دا کم و که نه په دې عمر په حساب کې بیا 90 کم دی لږ که نه؟ نه 90 ډېر کم نه دی، یعنی چې د 60 نه کم شي نو بیا کم یې. نو زه جواب ورکوم. څه پوښتنه ته نور نه کوو نه؟ نه. محمد زبیر صاحب پروګرام ګورئ، ډاکټر صاحب جواب درکوي. ښه بس صحیح شو. اوکې جی اوکې. ښه جی. د بلډ پریشر په حواله خو به زه د مریض ته دا ووایم چې دا خپل ټریټمنټ اګریسیو کړي، یعنی جدي وګڼي. کله چې ډاکټر ته ورغی او بلډ پریشر ما مخکې ویلې چې د 160 یا 160 نه های شي نو دا سټیج 2 هایپرټنشن دی. او بیا د شوګر په مریضانو کې دا یعنی ډېر بد دی، ډېر خطرناک دی. نو په کار ده چې دا د بلډ پریشر دا ټریټمنټ چې دی دا اپټیمایز کی، یعنی که چېرته یو دوایي اخلي هغې سره کنټرول نه وي د هغې ډوز جګ کي. ډاکټر په دې باندې پوهېږي. که چېرته یو دوایي ډوز په پوره ډوز باندې بیا هم بلډ پریشر های، بیا د بلډ پریشر بله دوایي شروع کېږي تر څو پورې چې د بلډ پریشر د 130 نه ټیټ شي نو بیا د بلډ پریشر کنټرول شو. شوګر په رابطه باندې که شوګر 90 او مریض ته کم سیمټمز نه وي، د شوګر په حواله باندې کم سیمټمز نه وي نو دا کومه مسله نه ده. شوګر یې دی او ټیټ شوی دی دا ښه خبره ده. که چېرته شوګر ټیټېږي او مریض ته سیمټمز پیدا کېږي که نه د شوګر د ټیټوالي په وجه هایپوګلایسیمیا ورته وایي، هغې د وجې نه مریض ته سیمټمز پیدا کېږي، مریض وږی کېږي، خولې پرې راځي، وجود یې رپېږي. که دا خبرې نه وي او شوګر یې 90 نو دا بیا کومه مسله نه ده. نو دواړه حالات چې دي
شوګر او هایپرټنشن دا دواړه اګریسیولی ټریټمنټ غواړي د یو ډاکټر نه او پر ریګولر بیس باندې ماغه ډاکټر ته ورتګ پکار دی تر څو چې دواړه کنټرول شي نو دلته زما توصیه ده چې تاسو ډاکټر ته حتمن لاړ شئ نږدې وختونو کې لاړ شئ نو هغه به داسې یو کار وکړي چې انشاءالله ستاسې دواړه تکلیفونه به کنټرول شي. محمد زبیر صاحب تاسو خپل ملګري ته ووایئ ډاکټر صاحب خبره تاسو اورېده چې یو نږدې ډاکټر له تاسو لاړ شئ مکمل ټیسټونه به وکړي مطلب دا چې لیټ کوئ یې مه پکار دی چې مکمل ټیسټونه وکړي یو ډاکټر او د هغه نه تاسو علاج شروع کړئ. یو بل کال دی زما سره چې هلو ښه ډراپ شو کال ډراپ شو برحال د دغه مو شو د ګل بادشاه ته خو موږ ویلو او د محمد زبیر صاحب د ملګري دا شو ډاکټر صاحب وایي چې تاسو علاج شروع کړئ او ټیسټونه وکړئ بلډ پریشر به هم چک کړي د شوګر ټیسټونه به هم وکړي یو ډاکټر نه نو دا به ډېره زیاته ښایي. ډاکټر صاحب اوس په دا ووایي چې هغه ډایګنوزس آف هایپرټنشن د دې چې کوم هسټري دا راته ووایي چې یاره بلډ پریشر څنګه د دې علامات په څنګه به پته لګي یو سړي ته که نه لکه اوس دی هم دغه کړو خو لکه ډېرو خلکو چک کړی نه دي که نه نو مطلب دی ته هم تاسو وویل چې یاره تاسو لاړ شئ چک کړئ شوګر بلډ پریشر نو مطلب دا چې ډایګنوز کوي نو څنګه پته لګي چې یاره دته اوس شته دی او مطلب ریګولر کتل غواړي که څه طریقې ده دی بلډ پریشر چې کله ډایګنوز شي کله چې په یو مریض باندې د بلډ پریشر د هایپرټنشن یا د های بلډ پریشر ډایګنوز کېښودل شي اکثرا دغه مریضان چې دي سیمټم لیسي یعنی کم شکایت دوی ته نه وي بلډ پریشر های خو دوی په ځان باندې نه پوهېږي اکثره مریضان نه 90% مریضان داسې چې بلډ پریشر د دوی های خو دوی ته کم شکایت نه وي او که ورته شکایت وي نو هغه اکثرا دغه مریضان چې دی د سر درد نه شکایت کوي یا وایي چې زما په سر باندې بوج دی یا زما ګنګسیت دی بعضې وخت کې داسې کېږي چې مریض بلډ پریشر ډیر های شوی او د هغې د وجې نه مریض ته یعنی کمپلیکیشن پیدا شوي یعنی بلډ پریشر داسې حد ته رسېدلی چې هغې کمپلیکیشن پیدا کړی مریض یا چیسټ پین لري یا مریض استفراغ کوي الټۍ کوي یا چې کوم دی کنفیوژن حالت کې یعنی فکر یې په ځای باندې نه وي او کله کله داسې هم کېږي چې د بلډ پریشر د وجې نه مریض کوما یا بیهوشه شي یعنی بلډ پریشر داسې حالت ته رسیږي چې هغه لایف تھریټنینګ حالت وي نو په دې خاطر باندې کله چې بلډ پریشر مریض تشخیص شو نو موږ د هغې نه یو څو تپوسونه کوو پوښتنې کوو چې ستاسې په کور کې خو بل څوک بلډ پریشر مریض نشته په تیره مور پلار خور ورور ځکه چې د چا چې فیملی هسټري د بلډ پریشر چانسز زیات دي چې دوی کې هم بلډ پریشر پیدا شي دا یو موضوع دیو موضوع موږ د مریض نه د دوایانو په باره کې نری سے پوښتنه کوو چې تاسو کومې دوایانې په ریګولر بیس باندې نه اخلئ اکثره خلک یې هغوی دا د دردونو دوایانې بروفین او ډسپرین دا استعمالوي خو دا ورته دوایانې نه ښکاري یعنی د دواخانې نه اخلي او استعمالوي ډاکټر له نه ځي نو په یو وخت دغه هم کولی شي چې بلډ پریشر های کړي د دردونو دوایانې په زنانو کې هغه زنانه چې هغوی د معنی حمل دوایانې استعمالوي ډاکټر صاحب دا خبره به یاد ساتئ خو ټلیفون کال د انتظار ډېر وکړو نو دغه ځای نه بیا شروع کړئ وګورو ټلیفون کال هلو سلام علیکم وعلیکم السلام جی والد صاحب برابر یې ټیک خیر دی جی تاسو څوک خبرې کوئ عطا خان خبرې کوم د ابوظبي نه عطا خان د ابوظبي نه او د سر بیماري بریک پریشر دی د بلډ پریشر تاسو شته دی که بلډ پریشر که چک کړی دی چېرته درې څلور کروسه مې کړي دي مکمل ته اوس بریک پریشر څه نه دی ستاسو لږ د اواز کټ کېږي که په کمره کې نو لږ بار شئ چې د اواز کلیر شي مشکل نه ده زه به بهر ما زما بریک پریشر دی ډېر زیات بریک پریشر وي ښه ډېر های بلډ پریشر دی لږه په دا سر باندې مو بیخي داسې بوج وي دا د سر راکوړي چې پړک وهي
نو عطا خان صاحب دا راته وایي چې ستاسو عمر څومره دی؟ زما عمر تقریبا 35 سال دی. 3500 او او وزن مو څومره دی؟ وزن به تقریبا دغه 80 کیلو. ښه. او دوايانې او د ډیوټي څه کوئ؟ ډیوټي نه ټولې د کوټري بچو د پګېټ په کې ناست. لکه د کرسۍ د ناستې کار مو دی؟ او د ناستې کار دی، نور ډیوټي نشته. ښه او نور څه دوايانې تاسو استعمال کړي دي چېرته؟ دوايانې خپل بیخي ډېره وخوړلې، خو بلډ پرېشر کموت نه کوي. دا به یې له څه ډاکټر ورته نه دی. ښه دوايانې ډېرې خوري خو څه کمې ونه کو. او ټېسټونه هم کړي دي، مکمل ټېسټونه د وینې؟ او ټېسټونه مو هم کړي دي. یو په ټېسټو کې یوه داسې یوه بله بیماري وښیله، خو ما ته معلومه نه شوه، ولې له چیپ نه په بعد به بیا ټچ کوي. اوکې نو عطا خان صاحب تاسو پروګرام ګورئ، ډاکټر صاحب جواب درکوي، ستاسو خبره یې واورېده. ښه او ډېره ښه ده، خو هېڅ تکلیف نه راوښی، ډېر سخت په تکلیف یم. بس په تفصیلي جواب درکوي، تاسو واورئ. او که بیا پوره تاسو دا نوٹ نه کو یا پوه پې نه شو، نو 11 بجې دا پروګرام بیا ریپیټ کیږي، نو تاسو په ریپیټ کې هم کتی شئ، سبا سحر 9 بجې هم کتی شئ. اوکې جی ډاکټر صاحب بریک وخت بریک الو، نو دا نه بعد به لږ په تفصیل سره جواب ورکړي. ټیک ته جی مینوالو وخت شوی دی د می بریک لزو، د بریک نه بعد به د عطا خان صاحب چې کوم سوال دی د هغې جواب به ډاکټر صاحب ورکوي. خو بریک مینوالو یو ځل بیا هر کله ما پروګرام دارو درمل تاسو ګورئ د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبی سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی. ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب زموږ سره ناست دی او دوی اجمان کې په انټرنیشنل سپیشلیسټ میډیکل سنټر اجمان کې دی ډیوټي کوي، او دا النعیم یا اجمان کې د دوی د هاسپټل دی. تاسو هلته تللی شئ، او مطلب که څوک ډاکټر صاحب سره په خپله باندې ملاقات کول غواړي، نو تاسو انټرنیشنل سپیشلیسټ میډیکل سنټر اجمان ته هلته تللی شئ او د دې سره هلته ملاقات کولی شئ. ډاکټر صاحب عطا خان کال کړی ابودابي نه، خو چونکې بیا د بریک وخت راغی، نو هغه وایي چې بلډ پریشر مې زیاتېږي. عمر یې 35 سال دی، نو 35 خو ډېر کم عمر دی که نه؟ وزن یې 80 کیلو دی. نو څه ورته به دا کوئ؟ دغه مریض ته خو زما دغه ایډوایس دی جی چې یو دا په خپل ډایټ کې په خوراک کې دا تغییر راوړي که نه؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دوی باید مالګه کم وخوري، د غوړو نه چې کوم دی دوی پرهیز وکړي، دا د غنمو ډوډۍ وریجې دا کم استعمال کړي، او زیات سبزیجات او سبزیانې او فروټ د دې نه ډېر کار واخلي. دا د ډایټ په حواله باندې زما توصیه ده درته. دویم د وزن د ده زیات دی، عمر یې کم دی، وزن یې زیات دی، نو په کار ده چې دا خپل وزن کم کړي. وزن په ډایټ سره کمیږي، لکه څنګه چې مو ویلې چې دا خوراکونه وکړي او دا ونه کړي. بل ایکسرسایز، او دی وایي زه د ناستې کار دی که نه؟ ما مخکې ویلي چې بلډ پریشر په هغه خلکو کې زیات لوړېږي چې د هغوی وزن زیات وي یا فزیکل اکټیویټي ګرځېدل نه کوي، کم کړي. نو که دا داسې وکړي چې په هفته کې هره ورځ د نیمې غنټې دپاره صرف واکینګ لږ تیز ګرځي، لږ بریسک واکینګ لږ تیز وګرځي د نیمې غنټې دپاره، نو انشاءالله چې په یوه میاشت کې که دا په دغه مشورو باندې دا عمل وکړي، په یوه میاشت کې زه مطمئن یم د ده به بلډ پریشر نارمل حالت ته به راشي. درېیمه خبره دا ده چې د دوايانې ډېرې ضرور دي چې دا خپلې دوايانې منظمې واخلي، او که چېرته بلډ پریشر د دوايانو دا سره هم هایي، نو باید ډاکټر ته ورشي او ډاکټر دا یو ځل ایوالویټ کړي دا پیشنټ چې ولې بلډ پریشر های دی، د دې وجه معلومه کړي، او یا د دوایي ډوز زیات کړي یا ورسره یو بله د بلډ پریشر د کمولو دوایي اضافه کړي، انشاءالله چې د ده به بلډ پریشر کنټرول شي. بلکل ډېره ښه خبره وکړه عطا خان صاحب. تاسو به ډاکټر صاحب خبره اورېدلې، لکه ستاسو عمر چې دی 15 کاله دی او وزن 80 کیلو دی، نو د دې عمر په مناسب ستاسو وزن زیات دی. په کار دا دی چې د 15 په برابر د دی د 65
نواله د 70 پورې وې نو بیا هم ښه به خو دا 80 کیلو چې دی وزن یې زیات دی که نه او بل عطا خان صاحب تاسو دا وایي چې کار د ناستې دی نو څنګه ډاکټر صاحب تاسو ته وایي چې لږ ډېر اکسرسایز کم از کم نیمه ګنټه تیز ګرځئ چې ستاسو نه خوله وځي که نه او خوراک کې تاسو سبزیانې او د میوو استعمال ډېر کوئ موږ پښتانه اکثر غوښې ډېرې خورو که نه او غنمو روټۍ هم زموږ خوښي تندوري روټۍ نو دغه کله کم کوي سبزیانو استعمال زیات شي نو او میوې او ګرځېدل نو دا به ډېر زیات ښایي ډاکټر صاحب هغه پوښتنه ما وختي کړې وه خبره بیا چې کم ما وی چې را د دې ډایګنوزیس چې کم د هایپرټنشن او بالکل علامات او خبره بیا په نیمه کې پاتې شوې وه که نه او ما د دوايانو خبره وکړه چې بعضې دوايانې دي چې هغه بلډ پریشر های کوي نو د بلډ پریشر د مریض نه د هغې په حواله باندې تپوسونه کول پکار دي ډاکټر ته جی جی چې په هغې کې یو ما د دردونو دوايانو خبره وکړه زنانه هغه زنانه چې هغوی اورل کنټراسپټیو پیلز یا د حمل د مخنیوي په خاطر ګولۍ خوري هغه هم بلډ پریشر های کوي دویم دا چې هغه کسان چې الکول استعمالوي د هغوی بلډ پریشر های کېږي نشور څیزونه چې استعمالوي که نه او بالکل بعضې نورې دوايانې دي لکه سټیراید ورته وایي بعضې خلک سټیراید استعمالوي چې هغوی وزن زیات شي د هغوی مسلز راووځي که نه د سپورټ په خاطر باندې دغه استعمالوي خو د هغې سره بلډ پریشر های کېږي نو موږ به د مریض نه د دوايانو په باره کې پوښتنه کوو چې موږ ته پته ولګي که چېرته یو د دې دوايانو دا استعمالوي نو موږ به مریض ته ووایو چې دا مه استعمالوئ دویم دا چې بیا مریض موږ معاینه کوو مریض معاینه کوو د مریض ما د هر مرض دپاره په وجود کې ټارګټ آرګنز دي منیري صاحب چې د هغه مرض د وجې نه دغه آرګنز زیات متاثره کېږي د بلډ پریشر دپاره ټارګټ آرګنز کم دي د بلډ پریشر دپاره ټارګټ آرګنز چې دي سترګې دي دماغ یا برین دی زړه دی ګردې دي او رګونه دي که چېرته بلډ پریشر های پاتې شي د اوږدې مودې دپاره نو حتما په دغه آرګن کې ډیمیج رامنځته کېږي نو ډاکټر به د مریض سترګې په لومبي ځل باندې حتما معاینه کوي په اوپتالموسکوپ سره دننه به ګوري د سترګې بیا به موږ په دې باندې خبرو وکړو چې په سترګو کې کوم ډیمیج رامنځته کېږي په زړه کې همدارنګه زړه به معاینه کړي چې زړه خو یې غټ شوی نه دی رګونه به وګوري د غاړې رګونه به وګوري چې په دې کې څه مسله شته نه د هغې نه وروستو چې کله د فزیکل ایگزامینیشن هم د مریض وشو بیا به مریض ته لیبارټري ټیسټونه ورکړي په تیره که مریض د اول ځل لپاره ډایګنوز شي دغه مریضانو ته حتما د لیبارټري ټیسټونه کول پکار دي چې د دې ترڅنګ د دې بلډ پریشر ترڅنګ بل کوم مرض په ده کې نه وي اکثرا شوګر مرض او بلډ پریشر دواړه سره یو ځي نو بلډ ټیسټ کې شوګر چیک کول پکاري دا پکار دی دا دواړه اکثر بالکل اکثره مریضان چې های بلډ پریشر لري ورسره کولیسټرول هم های لکه وزن یې زیات نو دغه مریضانو د وینو غوړ یا عام اصطلاح کې ورته کولیسټرول یا ترایګلیسرایډ وایي دا چیک کول پکار دي د وینې لیول معلومول پکار دي هیموګلوبین چې ورته وایي ایچ بي دا چیک کول پکار دي رینل فنکشن ټیسټ د ګردو دپاره چې کوم ټیسټونه کېږي دا کول پکار دي یورین ایگزام پکار دی چې مریض خو هیماچوریا یا پروټین یورین داسې کوم ډاکټر صاحب چې بریک وخت بریک له ځو که نه نو د بریک نه بعد به راته دا ووایي چې ستاسو هاسپټل کې هم د لیبارټري سهولیات موجود دي او کم کم ټیسټونه که څوک خلک هلته تاسو له راځي نو ستاسو سره کوم کوم سهولیات دي پای به خبر وکړو او مینهوالو وخت شوی دی بیا د یو دمې بریک له ځو موږ سره اوسئ ډېر زر واپس راځو مینهوالو یو ځل بیا هرکلی ویمه د بریک نه وروستو تاسو پروګرام ګورئ دارالدرمل د خیبر مډلس ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه ډاکټر صاحب زموږ سره ناست دی ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب او ډاکټر صاحب چې دی جنرل میډیسن فزیشن او تاسو ته ما ویلي وو 2-3 ځله چې انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان کې ډاکټر صاحب ډیوټي کوي
او که تاسو تلل غواړئ هلته د دوی سره ملاقات کول غواړئ نو اجمان نعیم یا اجمان کې انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان هلته تاسو تلی شئ او د دوی سره هلته ملاقات کولی شئ د نه د لیبارټرۍ حوالې سره هم پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې بلډ پریشر دا لکه زموږ خلکو ته پته نه چې دا څومره نقصان دی د دې نقصانات څومره دي او موږ یې ډېر ایزي اخلو که نه. لږ زموږ د وروڼو ته پښتنو وروڼو ته دا ووایه چې دا څومره نقصان دی د کمپلیکیشن د دې چې دی هغه څومره دي ځکه چې موږ یې ډېر ایزي اخلو یاره وضعیت دومره خطرناک شی نه دی. زما خیال دی د دې نه نور ډېر څیزونه مرضونه راولاړېږي نو لږ په دې دغه وکړئ چې دا څومره نقصان دی. بلډ پریشر چې کله های شي او د اوږدې مودې دپاره های پاتې شي نو دا په خپله په وجود کې بعضې اعضا دي چې په هغې باندې بد تاثیر کوي. د همدې وجې نه موږ باید هایپرټنشن چې کوم دی سیریس ونیسو، هایپرټنشن جدي وګڼو چې کوم اعضا د هایپرټنشن د وجې نه متاثره کیږي چې د هغې نه مخنیوی وشي. په طور مثال که چیرته بلډ پریشر های شي نو د ړوندوالي سبب کیږي، په سترګو باندې بد تاثیر کوي، نظر ختمیږي سره. او په د سترګې په دننه کې یو سټرکچر دی هغې ته ریټنا وایي چې په هغې داخل کې بلیډینګ کیږي د های بلډ پریشر د وجې نه یا د هغې رګونه تنګیږي او د وخت په تېرېدو سره مریض خپل دید د لاس ورکوي. دا ګوره ډېر یو ډېر رحم ده چې نظر ختم شي. بالکل ډېر غټ نقصان شو که نه. بل دا چې د بلډ پریشر سره کیدای شي برین هیمرج وشي، د دماغو په داخل کې یو رګ وچ وي او هغې ته بلیډینګ وشي او مریض فالج ووهي. اکثره داسې شوي چې یو مریض فالج وهلی د هغې وجه های بلډ پریشر بلډ پریشر نه ټیټ شوی نو هغې ډاکټر صاحب داسې یو مریض مې کتلی هم دی زموږ ګاونډي واقعي چې څنګه تاسو برین هیمریج ورته هم د بلډ پریشر د وجې دا شوی. بالکل. بل دا چې د بلډ پریشر سره د بلډ پریشر بد تاثیرات چې دي هغه په زړه دي. زړه د بلډ پریشر سره د های بلډ پریشر سره غټیږي، پړسیږي که چېرته ټریټ نشي، ځکه چې زړه د یو های بلډ پریشر په مقابل کې چې کوم دی پمپینګ کوي د وخت په تېرېدو سره زړه غټیږي، پړسیږي او که دا پړسوب یا غټوالی د زړه همداسې پاتې شي نو بیا هارټ فیل کیږي. هارټ فیل چې ورته وایي که نه، یعنې زړه خپله وظیفه خپل پمپینګ صحیح نشي کولی. دویم دا چې د زړه چې خپل کوم رګونه دي کرونري آرټریز چې ورته وایي دا تنګیږي. دا چې کله د بلډ پریشر د وجې نه تنګ شو مریض ته هارټ اټیک پیدا کیږي. دا ډېر یو خطرناک حالت دی. ډېر مشکلات دې نه جوړېږي بلډ پریشر نه. بلډ پریشر دپاره بل خطرناک آرګن چې یا خطري آرګن چې دی هغه کډني یا ګردې دي، کډنیز. کله چې بلډ پریشر های نو په کډني کې داخل کې رګونه واړه رګونه دي هغه راپچر کوي او د هغې د وجې نه مریض ته هیماچوریا پیدا کیږي، یعنی په تشو امتیازو کې د هغې وینه ځي، خو دا وینه په سترګو نه ښکاري، دا مایکروسکوپیک هیماچوریا وي. دا په لیبارټرۍ کې د دې پته لګي. ډاکټر صاحب خبرې ډېرې دي او ټایم زموږ بالکل ختم شو. اوس زما کې لږ په دې آخر کې دا راته ووایه چې ستاسو په دې هاسپټل کې یعنی انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان کوم چې نعیمیه کې ستاسو هسپتال دی په دې کې د لیبارټري د ټیسټونو تمام فیسیلیټیز موجود دي. لږ په دې رڼا واچوئ بیا اجازه تا. بالکل. زموږ په کلینیک کې د هایپرټنشن د مریضانو مکمل ټریټمنټ کیږي. موږ سره ډېر مریضان د هایپرټنشن شته چې هغه موږ سره رجسټر دي او هغه موږ ته ریګولر راځي او الحمدلله اکثر یې ښه شوي دي او اکثره ډېر زیات سټسفاید او خوشحاله دي. د لیبارټرۍ د بلډ پریشر د های بلډ پریشر متعلق چې کوم لیبارټري ټیسټونه دي هغه ټول زموږ په لیبارټرۍ کې کیږي. بالکل. د دې نه علاوه ای سی جي دغه مریضانو ته پکار ده، د زړه بالکل ګراف چې ورته وایي که نه چې د زړه د حالت نه اطمینان وشي هغه هم موږ کوو. ایکوکارډیوګرافي یو بل ټیسټ دی چې هغې د زړه الټراساونډ هم وایي یا د زړه د ټي وي معاینه ورته وایي، هغه هم موږ سره شته. نو
زموږ په کلینیک کې الحمدلله دا ټول فیسیلیټي دا شته ټول دی. فیسیلیټي شته. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب، نن ډېرې ښایسته خبرې او ډېر معلوماتي خبرې تاسې، خو چونکې ټایم ختم شو ستاسو ښایسته خبرې دي زړه م نه کوي چې اجازت والا و، چونکې نور پروګرام وخت ختم دی. نو انشاءالله بل اتوار له به بیا زحمت درکوو، تاسو ته راځئ به او زموږ کتونکو ته بیا معلومات ورکوئ. ستاسو د راتګ ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلی زموږ کتونکو ته ډېر معلومات ورکوئ. ډېره مننه، ډېره مننه. مننه، کورم ودان. مینهوالو، دا د نن ورځې خپرونه ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې. ډاکټر سید عیسی اخندزاده صاحب او دا چې د جنرل میډیسن فزیشن دی او انټرنیشنل سپیشلسټ میډیکل سنټر اجمان نعیم یا اجمان کې د دې د هسپتال د تمام سهولیات د ټیسټونو د هر یو شي د دې سره موجود دی. نور هم ډېر ډاکټران شته دی، خدای تاسو ضرورت نه راوړي د هسپتال او که راځي نو دغې کې ډېر زیات سهولیات موجود دي. مینهوالو، د نننی پروګرام وخت پای ته رسي. که الله ژوند راکړو نو زه او ډاکټر صاحب به پر روان دې ورځ باندې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. خپل کوربه زمرد منوري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.